ټولو درنو مشرانو همزولیو او کشرانو ته هرکلی وستلمشي وایم. محترم مشر حاجي کندهار صاحب ته د دوی په اعزاز کې په درنه غونډه مبارکي ورکول. د خیرخوا پښتو ادبي جرګې ټولو ممبرانو ته خراج تحسین پیش کوم چې وخت په وخت کې د علاقې د مشرانو په درناوي کې د نن په رنګ درنې دستورې تبعه کړي دي. زړه وزه وتیو خو یار ښکلی دی، زړه وزه وتیو خو یار ښکلی دی، څوک چې ښکلی نه وي ښکلی نه ښکاري. څه یې ویلي دلته که زه د دوی د خپل شعر د دوی لپاره استعمال کړم. ډېر محترم حاجي کندهار د چا د تعریف محتاج نه دی. زما په فکر داسې څوک به نه وي چې هغوی د حاجي کندهار نوم نه وي اورېدلی. حاجي کندهار زه د ډېرې مودې پېژنم. دا به زه خپله خوشبختي وګڼم چې ما ته هم د حاجي کندهار صاحب رهنمایي په برخه ده. حاجي کندهار لوی عالم و فضیل شخصیت دی. د ژوند زیاته برخه یې د ژبې او ادب په هلو ځلو کې تېره شوې ده. د پښتو د ادب لویو هستیانو د ناستې شرف ورته حاصل دی چې د دوی شخصیت ته یې ځانګړی حیثیت و مقام بهله دی. چې د غزل د بابا حمزه شینواري لوی نقاد، لوی شاعر قلندر مومند صاحب، ناظر شینواری، مراد شینواری، جگر افریدی، منظور چشتی، خبر افریدی، جدران منتظر افریدی د زیاتې یادونې وړ دي. محترم مشر حاجي کندهار رسمي تعلیم تر اووم ټولګي پورې ویلی دی. د ژوند ځینو خبرو ځینې خبرې یې خنډ شوې او لوړې زده کړې یې نیمه پاتې شوې. حاجي کندهار په انګریزۍ، عربۍ، فارسۍ، اردو، پښتو کې د لیک لوست تر حده عبور لري. د مطالعې شوق یې تر اوسه برقرار دی. د ورځې څه حصه یې د اخبارو کتابونو برخه وي. حاجي کندهار صرف د خیبر او د باړې د مشاعرو او محفلونو ښکلا نه ده، بلکې د لرې پرې پښتونخوا سیمینارونه او مشاعرې د دوی نه بغیر نیمګړې او پیکه وي. مشاعرو ته ډېر په باقاعدګۍ سره ځان رسوي چې دا هم د محترم لوی صفت و کارنامه ده. د حاجي کندهار د ادب په میدان کې زیاته د توجه مرکز غزل دی. غزل ته یې د پښتو د ادب په میدان کې ځانګړی حیثیت و مقام په برخه دی. د پښتو د ژبې لوی شاعر، نقاد، ادیب مرحوم قلندر مومند صاحب هم د دوی د غزل د جدونه بچ نه دی پاتې شوی. قلندر مومند صاحب د خپل غزل په یو شعر کې داسې اشاره کوي، وایي: خوب د کندهار غزل، خوب د کندهار غزل، خخ مې شو په زړه کسه، چې دا د محترم کندهار صاحب د ښه غزل ګویۍ دلیل دی. حاجي کندهار صاحب په شاعرۍ کې د هغو ټولو لوازماتو خیال ساتلی دی چې کوم لوازمات د ښې شاعرۍ لپاره ضروري وي. زه نور دلته ځان د دې جوګه نه ګڼم چې د حاجي کندهار صاحب په غزل خبرې زیاتې کړم. کیدای شي چې د دوی د شاعرۍ بنیادي حق ادا نه کړم، خو دومره به ضرور ووایم چې څوک یې هم غزل واوري ضرور به یې د خوښې وړ ګرځي. د حاجي کندهار صاحب په 1991 کې زما د حج سفر تر عنوان لاندې یو سفرنامه چاپ شوې ده چې په 132 صفحو مشتمله ده، چې د برې پښتونخوا لوی شاعر، لوی ادیب محمد صدیق پسرلي یو څو خبرې تر عنوان لاندې پرې خپله سریزه لیکلې ده. محترم محمد صدیق پسرلي په خپله سریزه کې د سفرنامې په لنډ تاریخ و افادیت رڼا اچولې ده. یاده دې وي چې محترم کندهار صاحب د 1915 نه تر 1995 پورې د پښتو د مشهورې ورځپاڼې حواس سره هم وابسته پاتې شوی دی، چې وخت په وخت کې پکې په سیاست، ادب، جغرافیه او د ژوند په ګڼو اړخونو ګڼ مضمونونه شامل شوي او خپاره شوي. د شاعرۍ کوم کتاب یې لا تر اوسه چاپ نه دی، خو د دوی وینا ده چې 5 شاعري مجموعې یې چاپ ته تیارې پرتې دي. ډېر محترم ګران مشر حاجي کندهار د یو تکړه شاعر، زیرک، نقاد، ښه نثرنګار سره د پیشې په لحاظ زرګر دی. د ده وینا ده چې تقریبا 40 کاله وشو چې په باړه کې مې د روزګار په نیت دوکان پرانیستلی دی. د ده دوکان اکثر د خلکو ډک وي، لکه څنګه چې د زرګرۍ دوکان د ښځو د خرید و فروخت لپاره زیات مشهور وي. خو د محترم مشر کندهار صاحب دوکان د دې خبرې برعکس دی.
اکثر پکې سړي ناست وي چې زیات پکې شاعران طب کوي دوکان ته یې د لرې لرې نه شاعران ملګري راځي کوم شاعر ملګری چې باڼې ته راپېښه وکړي د حاجي صاحب دوکان ته تګ یې ضروري وي د حاجي صاحب د ملاقات نه بغیر ورته خپل راتګ نیمګړی احساسېږي حاجي کندهار صاحب د ژوند په معاملاتو کې د رحمان بابا په دې شعر عمل پیرا دی په خوی د بدخواخانو بې پروا یم په خوی د بدخواخانو بې پروا یم په نرمۍ لکه اوبه د اور سزا یم مقصد دا چې نرم خویه دی د ژوند په چارو کې یې سختي بیخي نه خوښېږي د مړي ژوندي روغ بیمار د تپوس عادت یې د ډېرې یادونې وړ دی ملنګ ساري او جزي یې په پښتون شخصیت کې نوره ښکلا هم سوا کړې ده خو خوشمزاجي یې په نورو خویونو ډېره زیاته څرګندازه ده د حجرې او محفلونو ګبونه یې د ژوند د ټولو نه د خوښۍ مشغله ده په موسیقۍ هم مینه لري خپله تیرواله موسیقي یې د نورو په نسبت زیاته خوښېږي په خپلو ملګرو کې په ټوکه ټکاله مشهور دی د ټوکو ټکالو مسلسله یې کله کله په ګرد دومره زوروره شي چې په وخت مشوره به دی پښیمانه کړي په مشرانو شاعرانو کې به یې د خدای بخښلي مراد شینواري ټوکې ټکالې ډېرې د خوښې وړ وې چې تر اوسه یې ذکر کوي د ډېر ګران مشر قدرمن حاجي کندهار افریدي صاحب شخصیت دومره فراخه او خور ور دی چې کتابونه ترې ډکېدای شي خو چونکې د وخت د نزاکت په احساس خپلې خبرې نورې نه اوږدوم او د پښتو په دې لنډې خپلې خبرې بس کوم چې ستا د حسن ګلان ډېر دي دا ستا د حسن ګلان ډېر دي او جولۍ مې تنګه زه به کوم ټولومه په دې دعا سره چې الله جل جلاله دې د کندهار صاحب سورې زموږ په سرونو تر ډېره وساتي امین نه ملګرو ویلي څوک څه خبر سمندر چېرته روان څوک څه خبر سمندر چېرته روان و زه څه خبر خدای خبر چېرته روان څوک څه خبر سمندر چېرته روان و زه څه خبر خدای خبر چېرته روان و هغه د حسن سپوږمۍ چېرته لاړه هغه د حسن سپوږمۍ چېرته لاړه و پسې د ستوریو لښکر چېرته روان هغه د حسن سپوږمۍ چېرته لاړه او پسې د ستوریو لښکر چېرته روان و چې په کوم زړه کې کر د مینې کوي چې په کوم زړه کې کر د مینې کوي د چا د سترګو خنجر چېرته روان و زما د سترګو مخکې څه تېرېږي زما د سترګو مخکې څه تېرېږي زما په سر کې چکر چېرته روان و ډک د دردونو سفر چېرته ولاړ ډک د دردونو سفر چېرته ولاړ و ډک د دردونو سفر چېرته روان امیده څوک رنبیل چنبیل بیمار دی امیده څوک رنبیل چنبیل بیمار دی د مسیحا جادوګر چېرته روان د توجه